پیډاګاجي یوه لویه بلا او مصیبت دی. پیډاګاجي خو ډیر مشکل سبجیکټ دی. آیا دا خبره صحیح ده؟ دا خبره بالکل غلطه ده او دا به زه تاسو ته نن ثابت کوم. آیا زه په پیډاګاجي کې پوره نمبر اخیستلی شم؟ جی بالکل. تاسو په پیډاګاجي کې پوره نمبر اخیستلی شئ. په مخکینی ویډیوز کې ما ستاسو د پیډاګاجي یاره مکمل ختمه کړې وه، بلکې ما ستاسو او د پیډاګاجي په منځ کې ملګرتیا جوړه کړې وه. نن به زه هغه ملګرتیا په مینه محبت کې بدلوم. پیډاګاجي کې پوره نمبر واخله. په دې سلسله کې دا زموږ څلورمه ویډیو ده. نننۍ ویډیو ډیره زیاته مهمه او ناشنا ده. په دې ویډیو کې ما ستاسو دپاره د پیډاګاجي مهم او په ټیسټونو کې بار بار راتلونکي موضوعات په ډیره اسانه طریقه بیان کړي دي. په دې ویډیو کې به موږ زده کوو تھینکینګ او د هغې قسمونه لکه کریټیکل تھینکینګ، کریټیو تھینکینګ، برین سټارمینګ څه ته وایي، ګایډنس، سوپرویژن، انسټرکشن، ډسپلن څه ته وایي، سوشل انسټیټیوشنز لکه کمیونټي، فیملی، سوسایټي، کراوډ څه ته وایي، انسټرکشنل سټریټیجیز، ایجوکیشنل ماډلز لکه ګینی ماډل، کیلر، ARCS ماډل، ډیک اینډ کیری ماډل، سیز ماډل، ټایپس اف لرنینګ د زده کړې قسمونه، هیومنزم تیوري، کلاسیکل کنډیشنینګ څه ته وایي او نور هم ډیر څه. نو نننۍ ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. نو راځئ چې خپل نننۍ درس شروع کړو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ټو دیروی اکیډمي. د ټولو نه اول لازو تھینکینګ لا. تھینکینګ وایي فکر ته، سوچ ته. نو د دې تعریف موږ داسې کوو. تھینکینګ مینز یوزینګ د برین ټو انډرسټینډ، انالایز، سالو اور کریټ سمثینګ. تھینکینګ مطلب دا دی یوزینګ د برین چې ته دماغ استعمال کی، مازغه استعمال کی، ټو انډرسټینډ د پوهېدلو دپاره، په یو څیز باندې ځان پوهه کې د هغې دپاره دماغ استعمال کی. انالایز، انالایز مطلب یو څیز تلل، په هغې باندې جوور سوچ و فکر کول، د دې دپاره خپل دماغ استعمال کی. سالف د حل کولو دپاره، اور کریټ سمثینګ یا د یو څیز د جوړولو دپاره. ته چې کله خپل دماغ استعمالی، سوچ و فکر کې، نو دې ته وایي تھینکینګ. اوس راځو ټایپس اف تھینکینګ له. د سوچ فکر قسمونه. نو اولنی قسم دی کریټیکل تھینکینګ چې کوم ته تنقیدي سوچ ویلی کیږي. انالایزینګ انفارمیشن ډیپلی، انفارمیشن هغه انالایز کول، په هغې باندې ځان پویه کول، جوور سوچ و فکر کول هغې ته. کویسچنینګ ازامپشنز، مفروضات، په هغې باندې سوالونه کول. یو څیز چا بیان کو، یو فرضي څیز دی، تا په هغې باندې کویسچن یې وکړې چې دا ولې، دا څنګه، نو دې ته وایي کریټیکل تھینکینګ. په دې کې میکینګ ججمنټس بیس آن ایویډنس، په دې کې به ته یوه فیصله کې د ثبوت په بنیاد سره، د ایویډنس په بنیاد سره. مطلب د دې دا دی چې تا ته کوم انفارمیشن، معلومات راشي، ته په هغې باندې سوالونه وکړي چې دا ولې، دا څنګه، او بیا ته د هغې په باره کې یوه فیصله وکړي د ثبوت په بنیاد سره. نو دې ته ویلی کېږي کریټیکل تھینکینګ، تنقیدي سوچ. شارټ به موږ داسې وایو چې په دې کې ډیپ انالایسز اینډ ججمنټس وي، جوور سوچ و فکر او یو فیصله کولی. د دې مقصد سره ټو فایند ټروت ایوایډ مسټیکس، چې ته رښتیا پیدا کی او د مسټیکس نه، د غلطیانو نه ځان وساتي. لکه د دې مثال دا دی، ا سټوډنټ چیکس ډیفرنٹ سورسز بیفور بیلیوینګ نیوز، چې یو سټوډنټ ته یو خبر راشي، د هغې نه مخکې د هغې سورسز، د هغې ذریعې، چې دا خبر د کومې ذریعې نه راغلی، هغه چک کي، بیا وروسته په هغه خبر باندې هغې باندې عمل وکړي. لکه قرآن کې هم الله دا ویلي دي چې تاسو ته یو خبر راشي، وإن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که تاسو ته یو خبر راشي، خصوصا که د فاسق د طرفه وي، نو فتبینوا د هغې اول تحقیق وکړه چې دا خبره صحیح ده که غلطه ده. نو دا کریټیکل تھینکینګ دی. د تھینکینګ د سوچ او فکر دویم قسم دی کریټیو تھینکینګ، تخلیقي سوچ. د نوم نه پته لګي چې په دې کې نوي څیزونه کریټ کیږي، نوي څیزونه تخلیق کیږي. د دې دپاره چې ته سوچ کې چې نوي څیزونه، نوي آیډیاز، نوي سوچ راوړي، دې ته وایي کریټیو تھینکینګ. جنریټینګ نیو اینډ اوریجنل آیډیاز، په دې کې ته نوي او اوریجنل آیډیاز، سوچونه، فکرونه مخې ته راوړي. تھینکینګ آوټساید د باکس، چې کم باکس دی، کم ډبې دی، او ته په هغې کې دننه سوچ کې، نو د هغې نه بهر سوچ وکړه، دا کریټیو تھینکینګ دی. ډبي مطلب دا دی چې ستا د سوچ یو دایره ده، تا په هغې کې ځان را بند کړی دی، نو مطلب تنګ نظري نه ده پکار، ته به آوټ آف د باکس سوچ کې، د ډبي نه بهر سوچ کې. سالوینګ پرابلم ود نیو ویز،
چې ته مسالې حل کی په نوي نوي طریقو سره. د دې مثال دا دی a student invent game for learning English چې یو سټوډنټ انګلیش د زده کړې دپاره یو نوی گیم مخې ته راوړي، مطلب یو نوی سوچ، یو نوی فکر مخې ته راوړي، نو دا دی کریټیو تھینکینګ. دریم قسم دی ډیسیژن میکینګ، فیصله سازي. choosing the best option from available options. فیصله سازي ډیسیژن پرې کې کولی، فیصله کولی. تا ته آپشن دي، ته په هغې کې یو آپشن چوز کړي، هغه منتخب کړي، دې ته وایي ډیسیژن میکینګ. requires evaluating pros and cons. د دې دپاره به ضرورت وي چې ته د هغه څیز د هغې پروز او کونز وګورې، مطلب د هغې ایډوانټیجز او ډس ایډوانټیجز وګورې، مطلب د هغې فایدې او نقصانات وګورې او د هغې په بیس باندې ته فیصله وکړې، نو دې ته وایي ډیسیژن میکینګ. لکه د دې مثال دا دی چې ته د ګریجویشن نه پس د تعلیم حاصلولو د ډیګرۍ نه پس ته بیا ځان دپاره یو جاب چوز کړې، یو نوکري منتخب کړې، نو دا دی ډیسیژن میکینګ. څلورم قسم دی پرابلم سالوینګ، مسله یوه ستونزه حل کول. د نوم نه پته لګي. identifying a problem, finding a solution step by step. چې ته یو پرابلم، یو مسله هغه آیډنټیفای کړي، هغه معلومه کړي او بیا د هغې سلوشن راوباسي، حل راوباسي سټپ بای سټپ، مرحله وار. لکه د دې مثال دا دی if a computer doesn't turn on, checking the power button, cable, battery, step by step. که یو کمپیوټر ټرن آن کیږي نه، مطلب هغه کولاویږي نه، هغه آن کیږي نه، نو ټولو نه مخکې ته د هغې پاور بټن چیک کړي، بیا کیبل چیک کړي، بیا بیټري چیک کړي، سټپ بای سټپ. دې ته وایي پرابلم سالوینګ، یو مسله حل کول، یو ستونزه حل کول. پنځم قسم دی برین سټارمینګ، ګروپ ډسکشن ټو جنریټ as many ideas as possible. چې ګروپ ډسکشن وشي، په ګروپ کې خبرې وشي او چې څومره هم کیدی شي نو آیډیاز، سوچونه هغه راجمع شي. برین سټارمینګ کې دماغ جنګول، مختلفو دماغ هغه رایوځای شي، مختلف کسان رایوځای شي او هغه خپلې آیډیاز وایي، خپل سوچونه وایي. په دې کې به یې نو کریټیسیزم ایټ فرسټ، په اول کې به ته په چا باندې کریټیسیزم نه کوې، په هغې باندې په چا باندې به تنقید نه کوې چې ستا دا خبره غلطه ده. بیا وروسته چې کله ټول سوچونه راشي لیټر سلیکټینګ د بیسټ آیډیاز، بیا به وروسته په هغې کې ښه سوچ چې کوم دی، بهترین سوچ دی، د هغې فیصله به وکړي. برین سټارمینګ اصل کې فیصله کول، مشوره کول، په دې کې مشوره هم راتلی شي. لکه د دې مثال دی in classroom students shout out ideas for science projects without fear and being wrong. چې په یو کلاس روم کې د ساينس یو پروجیکټ دی، د هغې دپاره ماشومان خپل آیډیاز، خپل سوچونه هغه ښه په کولاو طریقې سره، بغیر د یرې نه او بغیر د دې نه چې هغوی وایي چې زه غلط شومه نو څه به کېږي، د دې نه بغیر، د دې سوچ نه بغیر هغه خپل آیډیاز، خپل سوچونه ښه په کولاو طریقه باندې هغه ووایي، نو دې ته وایي برین سټارمینګ. نو موږ د تینکینګ 5 قسمونه وویل. په هغې کې اولنی و کریټیکل تینکینګ چې په دې کې انالایسس کېږي، جوور سوچ کېږي او بیا یو فیصله کېږي. کریټیو تینکینګ نوي آیډیاز، نوي سوچونه په دې کې راځي. ډیسیژن میکینګ کې چوزینګ، منتخب کول، په ډیرو آپشنو کې یو آپشن منتخب کول. لکه کله چې ته ټیسټ ورکې نو په هغې کې تا ته آپشنز وي، نو ته به ډیسیژن اخلې چې کوم آپشن صحیح دی. پرابلم سالوینګ پرابلم سټپ بای سټپ، چې یو پرابلم ته سالو کې، حل کې مرحله وار. برین سټارمینګ کې مینی آیډیاز وداوت فیر، چې ډیر آیډیاز راشي بغیر د یارې نه. نو دا زموږ اولنی ټاپک تینکینګ او د هغې قسمونه. دویم ټاپک له راځو، هغه دی ایجوکیشنل گایډنس، سوپرویژن، انسټرکشن اینډ ډسپلن. نو اول راځو گایډنس له. گایډنس وایي رهنمایۍ ته، لاره ښودل. helping individual make intelligent choices and adjustment in life. د یو چا، د یو کس، د یو انډیویجول هغه مدد کول چې هغه یو ښه څیز منتخب کي او هغه په خپل لایف کې ځان ایډجسټ کي، ځان برابر کي، هغه ته یو صحیح لاره ته وښیي، د هغه مدد وکړي، نو دې ته وایي ګایډنس. focuses on personal educational career development. په دې کې بنیادی فوکس، بنیادی توجه په پرسنل، په ذاتی دغه شانتي تعلیمي او دغه شانتي چې ته یو کیریر د ځان دپاره چوز کې، د هغې د ډیولپمنټ، د هغې د ترقۍ، مطلب چې صحیح پرسنل ډیولپمنټ وشي، د یو کس ذاتی ترقي وشي
پرسنل ایجوکیشن کې هغه یو ښه طرف ته لاړ شي د هغه هیلپ کول په دې کې دې ته وایي ګایډنس لاره ښودل. ناٹ فورسنګ اونلی هیلپینګ په دې کې به زور زبردستی نه وي صرف به هیلپینګ وي صرف به مدد کولی. لکه مثال په طور باندې teacher advise a student about which career to choose after school چې یو ټیچر خپل سټوډنټ ته هغه ورته لاره وښیي آپشن ورته وښیي چې ته به د سکول نه پس دا سیز ستا دپاره ښه دی د سکول نه پس ستا دپاره دا سیز ښه دی نو دا د هغه ګایډنس وکړو د هغې رهنمایي وکړه. دویم دی سوپرویژن نگرانی کول مطلب یو سیز یو کار ته حواله او ته د هغې نگراني وکړي د هغې جانچ پړتال والي چې دا کار په څه طریقه باندې روان دی. نو په دې کې مانیټرینګ اینډ سپورټینګ لرنینګ آر اکټیویټیز چې کومه زده کړه ده د هغې مانیټرینګ کول د هغې نگراني کول چې دا په صحیح طریقې روانه ده که نه او په هغې کې سپورټینګ کول مدد ورکول. ensuring work is being done correctly دا خبره انشور کول یقیني کول چې دا کار په صحیح طریقې روان دی که نه. giving feedback and improving performance په دې کې به ته خپل فیډبیک ورکړې خپله رایه به ورکړې چې دا کار ما وکتو په دې کې دا خبره غلطه ده دا صحیح ده نو پرفارمنس چې کوم دی کارکردګي هغه به امپروف کیږي چې غلطي ښیي چاته نو هغه به خپله غلطي لرې کوي او هغه کار به مخ په وړاندې ځي. لکه مثال A principal visit classroom to observe teachers and students یو پرنسپل د سکول مشر دی هغه کلاس رومونو ته ځي هر یو کلاس ته ځي او ټیچرز او سټوډنټس هغه ابزرو کوي د هغې جایزه اخلي چې دا ټیچینګ لرنینګ پروسس په څه طریقه روان دی. بل دی انسټرکشن وایي تدریس ته ټیچینګ ته چې ته ماشومانو ته سبق ښیې سټوډنټانو ته سبق ښیې دې ته انسټرکشن وایي. ډایرکټ ټیچینګ آف سکل نالج اینډ ایټیټیوډز چې ته ډایرکټ ټیچینګ کې ښودنه کې د سکل د هنر دغه شانتي د علم او د رویې دا د خلکو ته علم ورکې نو دې ته وایي انسټرکشن. لکه زه اوس تاسو ته لګیا یم ټیچینګ درته کوم نو دا انسټرکشن کې راځي. telling students what to learn and how to learn سټوډنټانو ته په دې کې دا وایي چې تاسو ته څه زده کول پکار دي او څنګه زده کول پکار دي. focus on delivery of content په دې کې بنیادی فوکس وي چې ته کانټینټ مواد هغه ډیلیور کړي هغه ور خلکو ته. لکه مثال a teacher explaining grammar rules in English class یو انګلیش کلاس دی یو انګلیش پیریډ دی په هغې کې ټیچر لګیا دی ماشومانو ته د ګریمر رولز ښیي اصول ښیي نو دا راځي په انسټرکشن کې. بل دی ډیسپلن نظم و ضبط انتظام training individual to follow rules and acceptable behavior individual افراد کسان هغه ټرین کول هغوی په دې باندې آماده کول to follow چې هغوی عمل وکړي په رولز باندې په اصولو باندې and acceptable behavior او په هغه رویه acceptably مطلب قابل قبولی د دې مطلب دا دی چې ډیسپلن نظم و ضبط کې راځي په اصولو باندې عمل کول لکه د یو ادارې خپل اصولي د یو کلاس خپل اصولي دغه شانتې د یو ملک هم خپل اصولي نو په هغې باندې عمل کول دغه شانتې هغه رویه چې هغه اکسپټیبل ده هغه قابل قبول ده. ځینې رویې هغه داسې چې هغه قابل قبول نه وي داسې رویې چې هغه قابل قبولي په هغې باندې عمل کول. لکه په دې کې راځي ټیچینګ سیلف کنټرول اینډ ریسپانسیبلیټي په دې کې به په ځان باندې کنټرول کول دا به ته ورښیې سټوډنټانو ته طالب العلمانو ته او دغه شانتې ریسپانسیبلیټي ذمهداري به ورته ورښیې چې ستاسو دا ذمهواري ده دا ستاسو ریسپانسیبلیټي ده. پازیټیو ډیسپلن انکریج ګډ بیهیویر یو پازیټیو ډیسپلن دی یو ښه ډیسپلن دی هغه په بیهیویر کې په رویه کې ښه والی راولي هغه مخ په وړاندې بوځي. لکه مثال a school sets rules for punctuality and respect for teachers یو سکولي هغه اصول کې دي د څه دپاره د پابندۍ دپاره چې دا ټایم به تاسو راځئ په دې ټایم به ځئ هغه پنکچویلیټي کې دي پابندي کې دي and respect for teacher او د استادانو ریسپیکټ عزت د هغې دپاره اصول کې دي. نو موږ وویل ګایډنس څه ته وایي نو شارټلی به زه تاسو ته د MCQs دپاره ریپیټ کم چې هیلپ اینډ ایډوایس د چا مدد کول او هغه ته نصیحت کول دې ته وایي ګایډنس. سوپرویژن نگرانی کول مانیټرینګ ورک د یو کار نگرانی کول چې دا په څه طریقه روان دی. انسټرکشن کې ټیچینګ راغی ښودنه استازي کول او ډیسپلن بیهیویر ټریننګ ورکول د رویې چې د یو کس رویه ښه شي. اوس راځو خپل نیکسټ ټاپک ته چې هغه دی فیملی کمیونټي سوسایټي او کراوډ
سوشل انسټیټیوشنز دې ته وایي. سوشل انسټیټیوشن سماجی ادارې دا څه ته وایي نو دې تفصیل اوس موږ بیانو. د ټولو نه اول لازم دی چې سوشل انسټیټیوشن وایي څه ته، سماجی ادارې څه ته وایي. نو there are basic social groups that influence individual behavior and learning. داسې ګروپونه دي معاشرتي، په معاشره کې داسې ګروپونه دي چې هغه اثر کوي د یو زده کوونکي په بیهیویر باندې او د هغې په لرنینګ باندې، د هغې په زده کړه او د هغې په رویه باندې اثر کوي. په معاشره کې داسې ګروپونه دي نو دغې ته سوشل انسټیټیوشنز وایي. In pedagogy, understanding social institution is important because education happens in a social environment. په پیډاګاجي کې موږ ته دا خبره ضروری ده. پیډاګاجي څه ته وایي؟ د ټیچینګ طریقې ته وایي چې څنګه به ته ښه ټیچینګ کې ښه زده کړه به ورکې چاله. ټیچینګ لرنینګ پروسس دې ته وایي. دا مخکې موږ ویلي دي نو هغه مخکینۍ ویډیوګانې تاسو لازم وګورئ. دا هم دغه ویډیوګانو حصه ده. مخکې موږ 3 ویډیوګانې د پیډاګاجي په باره کې اپلوډ کړي دي. دا زموږ 4مه ویډیو ده. نو understanding social institution is important. social institutions سماجی ادارې دا په دې باندې ځان پوهه کول اهم دي ځکه چې ایجوکیشن چې کوم دی تعلیم هغه په یو معاشرتي ماحول کې ورکول کېږي. نو دا به ته وپېژنې چې کم هغه ګروپونه دي چې هغه اثر کوي په لرنینګ باندې، په زده کړه باندې او په رویه باندې. نو اولنی په هغې کې راځي فیملی، خاندان، کورنۍ. A primary group where a child first learn language. هغه اولنی ګروپ چرته چې یو ماشوم د ټولو نه مخکې ژبه زده کوي، ویلیوز اقدار زده کوي، بیهیویر رویه زده کوي، and traditions او روایات. اولنی زده کړه هغه ماشوم د خپل خاندان نه کوي. نو دا ضروری ده چې ته وپېژنې د دې په لرنینګ کې څه کردار دی، په زده کړه کې د دې څه کردار دی. Family gives emotional support, first education and personality development. دا فیملی امپارټنټ دا اهمه ده په زده کړه کې ځکه چې دا ماشوم له ایموشنل سپورټ ورکوي. ایموشنز چې کوم دي احساسات د هغې سپورټ وله ورکوي. دغه شانتي اولنی تعلیم هغه د کور نه میلاویږي او پرسنالټي ډیولپمنټ یو کس شخصیت جوړوي چې د هغه څنګه کورنۍ وي، هغه ته څنګه ماحول په کور کې. نو مثال د دې دا دی parents teaching manners to children at home. مور او پلار هغه په کور کې ماشوم ته مینرز ښیي، اخلاق ورته ښیي، آداب ورته ښیي. نو دا سوشل انسټیټیوشن کې راځي. دویم دی کمیونټي، برادري چې ورته وایي. A group of people د خلکو یو ګروپ living together in a certain area چې په یو خاص ځای کې اوسیږي. sharing common interest and activities چې د هغوی انټرست چې کومي د هغوی چې کوم د خوښې کارونه نو هغه یو شانتي، مطلب یو شانتي سیزونو کې د هغې انټرسټ او یو شانتي کارونو کې، مطلب په یو خاص ځای کې چې یو ګروپ اف پیپل اوسیږي، د خلکو یو ګروپ اوسیږي. رول اینڈ لرنینګ په زده کړه کې د دې کردار څه دی. کمیونټي اکټیویټیز لایک ریلیجیس ایونټس، لوکل سکول اینڈ کمیونټي سینټر سپورټ لرنینګ. کمیونټي چې کوم اکټیویټیز دي لکه مذهبي اجتماعات، لوکل سکول او دغه شانتي کمیونټي چې کوم سنټرز دي دا سپورټ کوي لرنینګ زده کړه. مثال په طور باندې نیبرز ارګنایزینګ ا کلین اپ کیمپین چلډرن لرن ټیم ورک. چې یو نیبرز دي ګاونډیان دي هغه راجمع شي او هغوی ارګنایز کي یو کلین اپ د صفایي یو کمپین. نو ماشومان په دې کې ټیم ورک زده کوي. نو دا هم اثر کوي دغه چې کوم د ماشوم چې کوم ګاونډ دی یا کلی دی نو دا اثر کوي په هغه باندې. سوسایټي، معاشره. دریم دی سوسایټي. A large group made of many families and communities. یو غټ ګروپ د خلکو چې هغه جوړ شوی د ډېر خاندانونو نه او د ډېر کمیونټیز نه، د برادریانو نه. Connected through shared laws, culture and system. چې هغوی یو بل سره کنیکټ دي د قانون په وجه باندې، کلچر په وجه باندې، د ثقافت په وجه باندې. ثقافت وی رسم و رواج ته and system او د یو سیستم په طور باندې هغوی راجمع وي. مطلب ستا چې کومه معاشره ده، غیر چاپیره چې کوم خلک اوسیږي، کوم فیملیز دي، کمیونټیز دي، نو دا دی سوسایټي، معاشره. رول ان لرنینګ د دې په زده کړه کې څه کردار دی. پرووایډ اوورآل انوایرمنټ ټو ایجوکیشن. دا ایجوکیشن لا تعلیم لا اوورآل ټوټل انوایرمنټ ورکوي، ماحول ولا ورکوي. څلورم دی کراوډ، هجوم، ګڼه چې خلک راجمع شي یو ځای ته عرضي طور باندې
او یو غاڼه جوړه کړي نو دغې ته وایي کراود. A temporary gathering of people in one place without common goals. یو عارضي طور باندې خلک راجمع شي په یو ځای کې بغیر د کامن ګول نه، مطلب د یو ځای د څه مقصد نه چې د ټولو یو مقصد وي، په دې مقصد نه راجمع شوي. د دې په لرنینګ کې څه رول دی، څه کردار دی؟ کراود behavior can influence an individual decisions temporarily but not deeply. کراود چې کومه رویه ده هغه د یو کس د یو انډیویجول د هغې په فیصله باندې عارضي طور باندې اثر کولی شي خو پوره اثر پرې نشي کولی، جوور اثر پرې نه کوي. لکه د دې مثال دا دی چې students cheering at a sports event. ماشومان چغې وهي په یو سپورټس ایونټ کې، یو میچ شروع دی، یو گیم شروع دی، په هغې کې ماشومان چغې وهي. They act together but are not deeply connected. دوی یو ځای چغې وهي خو دوی یو بل سره ډیپلی مضبوط کنیکټ نه وي، یو ځای نه وي. نو دا کراود. د دې نه پس زمونږ نیکسټ ټاپک دی انسټرکشنل سټریټیجیز کې. انسټرکشنل سټریټیجیز ته ټیچینګ میتھډز هم وایي، د ټیچینګ طریقې. نو په دې کې ځینې طریقې مونږه مخکینی لیکچر کې ویلي دي. هغې کې لیکچر میتھډ دی چې هغې کې به استاد خبرې کوي او سټوډنټ به اوري، او دا مونږ سره ټیچر سنټر دی، مطلب ځینې طریقې د ټیچر سم تعلق ساتي، په هغې کې صرف ټیچر باندې فوکس وي، ټیچر پکې کار کوي، نو هغه ټیچر سنټر وي، او چې سټوډنټ باندې فوکس وي سټوډنټ پکې کار کوي، زیات کردار پکې د سټوډنټ وي نو هغې ته سټوډنټ سنټر وایي. نو دا لیکچر میتھډ دا ټیچر سنټر دی. بیا موږ بل ویلو پراجیکټ بیسډ لرنینګ چې په پراجیکټ کې ماشومان کار کوي. ډسکشن میتھډ هم ویلو چې یو بل سره ډسکشن کوي، خبرې اترې کوي. نو اوس به موږ وایو انکوایري بیسډ لرنینګ. Inquiry based learning دا څه ته وایي؟ Student ask questions and discover answer themselves through research. په دې کې سټوډنټان کوېسچنې کوي او د هغې جواب هغه پخپله ورکوي، پخپله ډسکور کوي، هغه ګوري through research، د ریسرچ په ذریعه باندې. مطلب سټوډنټانو نه کوېسچن وشي او هغوی بیا په هغې باندې پخپله ریسرچ کوي، د چا نه تپوس کوي، هغه سرچ کوي، د هغې جواب لټوي. په دې کې ټیچر ګایډز بٹ ډز ناٹ ګیو ډایرکټ آنسر. دې کې ټیچر صرف لاره ښیي خو ډایرکټ جواب نه ورکوي. نو دا و انکوایري بیسډ لرنینګ. بل قسم دی رول پلی میتھډ. رول پلی میتھډ څه ته وایي؟ Students act out roles in a given situation to understand concept better. سټوډنټان په خپله په دې کې کردار کوي، رول پلی ډرامه غونته کوي او په هغې کې سټوډنټان په خپله ایکټینګ کوي، په هغې کې ایکشن پکې کوي. امپروف کمیونیکیشن اینڈ کانفیډنس. په دې کې کمیونیکیشن امپروف کیږي، په هغې کې ترقي راځي، او کانفیډنس کې اعتماد کې. مطلب چې یو ماشوم راپاسي او هغه یو ایکټینګ کوي نو په هغې کې د هغه کمیونیکیشن مطلب خپله خبره چاته رسول دا امپروف کیږي، په دې کې ترقي راځي، او کانفیډنس په هغه کې اعتماد راځي. لکه مثال د دې دا دی سټوډنټس ایکټینګ as shopkeeper and customer to practice English conversation. چې ماشومان هغه ایکټینګ کوي، یو ماشوم د دکاندار او بل ماشوم د ګاګ، او په خپل منځ کې د انګلیش کنورسیشن خبرې اترې یو بل ته کوي. نو دا یو رول پلی ده. نو دا زمونږ بل ټاپک. راځو خپل بل ټاپک لا چې هغه د ایجوکیشنل ماډلز، تعلیمي ماډلې نمونې. ایجوکیشن ماډلز ګایډ ټیچر on how to plan, teach and assess learning systematically. دا ایجوکیشن چې کومې ماډلې دي، کومې نمونې دي، د دې فایده څه ده؟ دا مونږ ته ښیي، دا ټیچرانو ته ښیي، استادانو ته ښیي چې تاسو به د سبق دپاره، د لرنینګ دپاره، د زده کړې ورکولو دپاره څنګه به پلانینګ کوئ، څنګه به منصوبه جوړوئ، دا سبق به ماشومانو ته وایئ څنګه، او د دې اسسمنټ جایزه امتحان به څنګه اخلئ، سیسټمیټیکلی د یو سیسټم په طور باندې اول به څه کوئ، بیا به څه کوئ، بیا به څه کوئ. نو په دې کې مختلفې ماډلې پیش شوي دي، نمونې پیش شوي دي. نو په دې کې اولنی ماډل چې کوم دی، اولنی نمونه هغه ده ګینیز ماډل آف انسټرکشن. د ګینیز ماډل د انسټرکشن، د تدریس، د ټیچینګ، دا یو سایکالوجست دی رابرټ ګینی، دا هغه پیش کړی دی. په دې کې هغه پیش کړي دي ګینیز پریزنټډ 9 ایونټس آف انسټرکشن ټو ارګنایز افیکټیو لرنینګ. ګینیز چې کوم دي 9 ایونټس، 9 مرحلې هغه ښودلي دي چې څنګه به ارګنایز کې افیکټیو لرنینګ، افیکټیو ټیچینګ، چې ته به څنګه یو اثر والا استازي کې، ټیچینګ به کې. د هغې دپاره 9 طریقې دي، 9 سټیپس دي، 9 مرحلې دي. نو هغه 9 سټیپ کم دي؟ اولنی دی ګین اټینشن. ټولو نه مخکې به ته چې کله کلاس ته ورننوځې، ته ټیچینګ کې، نو
اټینشن به راواخلي، د ماشومانو توجه به ځان طرف ته کې. نو دا ته په مختلف طریقه باندې کولی شي. سټارټ وذ ا کوېسچن، مثال دا دی چې ته یو کوېسچن نه شروع کړي، یو تپوس وکړي، نو سټوډنټان به ستا طرف ته توجه شي. ګین اټینشن به ته ګین کړي، هغه به حاصل کړي. دویم دی انفارم لرنرز اف ابجیکټیوز، چې لرنرز چې کوم دي زده کوونکي هغه ته مقاصد وښیي چې د دې سبق د دې کار مقصد به دا وي. دا شانتې دریم دی stimulate recall of prior knowledge prior learning، مخکې چې تا کوم سبق ویلی دی، کوم لرنینګ دی ورکړی دی، د هغې به واپس یو ریکال وکړي، هغه به واپس ریوایز کړي چې پرون مونږ دا خبرې کړې وي، دا هم زده کړي وو. پریزنټ نیو کانټینټ، څلورم چې ته به نوی کانټینټ، نوی مواد هغه به ته پریزنټ کړي، هغه به ته ماشومانو ته شو کړي، هغه به ته ورکړي. پنځم دی پرووایډ لرنینګ ګایډنس، په لرنینګ کې په زده کړه کې به ته هغوی له رهنمایي ورکړي، ګایډنس به ورکړي، هغوی ته به ووایي چې دا لرنینګ دا زده کړه به تاسو په کومه طریقه کوئ. الیسیټ پرفارمنس پریکټس، په دې کې به ته ماشومانو باندې پریکټس وکړي، بار بار به په ټولو باندې پریکټس وکړي، ځکه چې تا کله سبق ووایه نو د هغې پریکټس هم بیا ضروري دی. پرووایډ فیډبیک، ته به بیا فیډبیک خپل ورکړي، خپله رایه به ورکړي، مطلب تا ماشومان ایوالویټ کړه نو ته به هغوی له فیډبیک ورکړي، مطلب چا یو سبق صحیح کو، یو انسر یې صحیح کو، نو هغه له ته ریوارډ ورکړه، انعام وله ورکړه، شاباشي وله ورکړه. نو دا د فیډبیک یوه طریقه ده. اسیس پرفارمنس، پرفارمنس چې کوم دی هغه به اسیس کړي، هغې به اسیسمنټ وکړي، د هغې به جایزه واخلي چې کوم کارکردګي ده. انهانس ریټینشن اینډ ټرانسفر، مطلب په کومه طریقه باندې ته ماشومانو ته سبق وی او هغوی څنګه هغه ګین کوي، نو هغې کې به ته بیا بهتري راولي. کله چې ته اسیسمنټ والي، جایزه والي، نو تا ته بیا پته ولګي چې ما ته څه کول پکار دي، کم داسې ځایونه دي چې پای کې ما ته بهتري راوسته پکار دي. نو لنډه دا خبره ځان سره یاد ساتئ د ایم سی کیوز دپاره چې ګینیز چې کوم دی هغه 9 سټیپ پیش کړي دي، 9 سټیپس د انسټرکشن ایونټس هغه پیش کړي دي چې انسټرکشن به په څه طریقه کې، ټیچینګ به په څه طریقه کې. دویم ماډل دی ایجوکیشنل ماډل، هغه دی کیلرز ARCS ماډل، دا پیش کړی جان کیلر، دا یو سایکالوجیسټ دی. په دې کې دی فوکسز آن موټیویټینګ سټوډنټس یوزینګ 4 کی ایلیمنټس، په دې کې ماشومانو حوصله افزایي کول دي په 4 ایلیمنټ سره، په 4 کارونو سره، په 4 مرحلو سره. مطلب کیلرز چې کوم ARCS ماډل پیش کړلی هغه د موټیویټینګ په باره کې دی چې ماشومان ته موټیویټ کړي، هغوی حوصله افزایي وکړي، هغوی ته داسې خبرې وکړي چې هغوی نور هم په خپل د لرنینګ پروسس کې، د زده کړې په دې پروسس کې تیز شي. نو په دې کې ARCS دی. ARCS مطلب اوس څه دی؟ A مطلب دی اټینشن، توجه، R مطلب دی ریلیونس، C مطلب دی کانفیډنس، اس دی د سټسفیکشن لپاره. نو اوس د یو له راځو چې د دې مطلب څه دی. نو د موټیویشن دپاره 4 ایلیمنټس دی. اولنی دی اټینشن، توجه حاصلول، ګریف سټوډنټ انټرسټ، چې د سټوډنټس په کم کارونو کې د طالب علمانو په کم کارونو کې انټرسټ دی، په کم کې د هغو شوق دی، هغه به د هغوی د اټینشن به ته ګریف کړي، مطلب په هغه طریقه به ورته ته بیا ټیچینګ کړي. دویم دی ریلیونس، لینک لرنینګ ټو ریل لایف، ته به ریلیونس پیدا کړي، مطلب ته چې کله لرنینګ ورکې، زده کړه ورکې د ماشومانو له، نو ته به ریل لایف کې په چې کوم زمونږه ریل لایف دی، زمونږ کوم ژوند دی، نو په هغې کې به ته هغې سره لینک کړي چې د دې به دا فایده وي زمونږ په ریل لایف کې، هغې سره چې ته کله لینک کړې یا د هغې اګزامپل ورکې عام ژوند، نو دا به ډېره زیاته فایده کوي او سټوډنټان په دې باندې موټیویټ وي. کانفیډنس میک سټوډنټس بیلیو that they can succeed، سټوډنټان به په دې خبر باندې ته د هغوی یقین پیدا کړي چې هغوی به خامخا کامیابیږي، کله چې هغوی محنت وکړي نو کانفیډنس به په هغو کې پیدا کړي، هغوی کې به اعتماد پیدا کړي. څلورم دی سټسفیکشن، اطمینان، give rewards or positive feedback، ماشومان به ته هغوی له ریوارډز ورکړي، انعامونه به ورکړي، هغوی ته به ښه الفاظ استعمالوي، پازیټیو فیډبیک به ورکړي، مطلب ښه رایه به هغوی ته ورکړي. یو کس دی هغه یو ښه ریسپانس تاله درکړي، ته به هغه له ښه فیډبیک ورکړي. د ایم سی کیوز دپاره دا یاد ساتئ چې کیلر دا موټیویشن ماډل پیش کړی دی ایجوکیشنل، چې هغه دی ARCS. دریم ماډل دی ډیک اینډ کیری ماډل، د ایجوکیشن ماډل دی ډیک او کیری ماډل.
A systematic model for designing instruction step by step. چې ته به انسټرکشن تدریس دا څنګه ډیزاین کې مرحله وار تدریسي منصوبه بندي دغه مرحله وار ترتیب چې ته د تدریس لپاره د ټیچینګ لپاره کوم منصوبه بندي کې هغه به ته څنګه ډیزاین کې په ترتیب سره. نو په دې کې د ویلي دي اولنۍ خبره په دې کې د آیډنټیفای ګولز چې مقاصد به ته آیډنټیفای کی هغه به د وخت نه کې دی هغه به معلوم کی. دویم دی انالایز لرنرز خپل چې کوم لرنرز دي زده کوونکي دغه به انالایز کی د هغوی تجزیه به وکړي د هغوی جایزه به واخلي چې دا څومره په اوبو کې دي مطلب د هغوی لیول کم یو دی. دریم نمبر رایټ ابجیکټیوز مقاصد به ته ولیکي. څلورم نمبر ډیولپ اسسمنټ اسسمنټ به ډیولپ کی جایزه به ته کې دی جایزه به واخلي. نمبر 5 دی ډیزاین انسټرکشن انسټرکشن چې کوم دی هغه به ډیزاین کی چې ته به انسټرکشن مطلب تدریس به ته په کومه طریقه کې ټیچینګ به ته په کومه طریقه کې دغه شانتي کنډکټ فارمیټیو ایوالویشن د سبق په منځ کې چې کوم ایوالویشن نو هغه ته فارمیټیو ایوالویشن دا به ته کنډکټ کی او دا به ته واخلي. دا شانتي ریوایز انسټرکشن به ته ریوایز کی کله چې ته اسسمنټ واغستو ایوالویشن دی وکړو جایزه دی واغسته نو تاسو پته ولګي چې په کوم ځای کې بهتري پکار ده نو خپل د انسټرکشن تدریس هغه به ریوایز کې مطلب هغه کې به بهتري راوالي. او بیا په اخیره کې د کنډکټ سمیټیو ایوالویشن اخیرنۍ چې کومه جایزه د کورس په اخیره کې نو هغې ته سمیټیو ایوالویشن وایي. د جایزې د هغې قسمونه موږ اسسمنټ قسمونه موږ مخکینی ویډیو کې بیان کړي دي هغه ویډیو بیا وروسته لازمي وګورئ. څلورم ایجوکیشنل ماډل دی بلومز ټیکسانومي. بلومز ټیکسانومي دا بنجامین بلوم پیش کړی وه. بلومز چې کوم دی لرنینګ هغه شپږ لیولو ته شپږ درجو ته تقسیم کړی دی. مخکینی ویډیو کې موږ د دې پوره تفصیل بیان کړی دی نو د دې نه پس مخکینی ویډیوز لازمي وګورئ. بلومز ټیکسانومي مخکینی ویډیو کې موږ بیخي تفصیلا بیان کړی ده نو هغه تاسو بیا وروسته وګورئ. هغه شپږ لیولې پیش کړي دي ریممبر دی یادول انډرسټینډ ځان پوهه کول بیا هغه کوم څیزونه چې تا یاد کړي ځان دې پې پوهه کړو هغه استعمالول بیا بریک ډاون کول ایسو ته تقسیمول بیا کریټ کول نوی سیز پیدا کول او ایوالویټ کول مطلب د هغې جایزه اخیستل او ججمنټ کول فیصله کول. بل ټاپک له راځو چې هغه دی سیز ماډل دې ته وایي ساینټیفیک انکوایري ماډل. سیز ماډل refers to the scientific inquiry model. It is used to teach how scientists investigate and how solve problem scientifically. CS model دې ته وایي scientific inquiry model او دا موږ ته ښیي چې ساینټیسټ ساینسدانان څنګه یو مسله انویسټیګیټ کوي هغه معلوموي او بیا د هغې سلوشن دغه پرابلم دغه مسلې د ستونزې حل راوباسي. ساینسدانان څنګه د یو مسلې حل راوباسي نو دې ته وایي ساینټیفیک انکوایري ماډل. A teaching approach that trains students دا یو داسې ټیچینګ اپروچ دی د ټیچینګ داسې یو طریقه ده چې په دې کې سټوډنټان ته داسې ټرین کې چې هغوی آسک کوېسچن هغوی اول کې تپوس وکړي فارم هایپوتیسس بیا هایپوتیسس پیش کی فرضي آسک کوېسچن مطلب د یو مسله هغه وپیژني بیا د هغې په باره کې فرضي د هغې مفروضات پیش کی فرضي جوابونه پیش کی کنډکټ ایکسپیریمنټ وکړي تجربه and draw conclusion او په اخره کې هغې کنکلوژن راوباسي د هغې نتیجه راوباسي. لایک ساینټیسټس د ساینسدانانو په شانتي مطلب دا یو داسې ټیچینګ اپروچ دی چې د ساینسدانانو په شانتي ماشومان هم اول یو پرابلم وپیژني بیا د هغې مسلې حل راوباسي. نو د دې سټیپس دي مرحلې دي. اولنۍ مرحله دا ده problem identification. Student recognize and define a problem. سټوډنټان به ټول نه مخکې چې کوم د پرابلم مسله ستونزه هغه ریکګنایز کی هغه به وپیژني هغه به ډیفاین کی. بیا دویم نمبر مرحله دا فارم هایپوتیسس چې هغوی به مفروضه پیش کی. سټوډنټس ګیس د پاسیبل سلوشن سټوډنټان به پاسیبل چې کوم ممکن حل دی نو هغې د هغې اندازه به ولګوي. ایکسپریمنټیشن سټوډنټ ټیسټ ډیر هایپوتیسس بای ډوینګ ایکسپریمنٹ. اوس چې سټوډنټانو کوم پاسیبل حل پیش کړی دی نو هغه به ایکسپریمنټ باندې په تجربه باندې هغه ټیسټ کی د هغې ازمایش به وکړي چې آیا د هایپوتیسس چې کوم فرضي موږ جواب ورکړی دا صحیح دی که نه. او بیا اخره کې ډیټا کلیکشن ریزلټ به ریکارډ کړي کیرفولي په احتیاط سره چې کوم ریزلټ هغوی ته راشي د ایکسپریمنټ نه. بیا انالایسس هغه به انالایز کړي دا ډیټا چې کوم راغله په دې باندې به سوچ فکر وکړي هغه به انالایز کړي.
بیا اخره کې کنکلوژن accept or reject the hypothesis based on result. چې کوم ریزلټ تا ته راغلی دی نو ستا چې کوم هایپوتیسس دی کوم فرضي جواب نو هغه به تا ته دلته ثابت شي چې هغه صحیح دی که غلط دی. که صحیح نو هغه به accept کړي، که غلط دی نو هغه به reject کړي، مطلب هغه به پرېږدي. نو د دې مثال دا دی چې یو پرابلم دی، یو مسله ده. مثال په تور یو کوېسچن دی why do plants grow towards sunlight. چې بوټي ولې د نور په رڼا کې هغه غټیږي، هغه راخیږي. نو دا یو پرابلم دی. اوس د دې دپاره هایپوتیسس پیش شي چې plants need sunlight to grow properly. چې بوټي ته د sunlight ضرورت دی چې هغه په صحیح طریقې باندې grow وکړي، هغه غټ شي. نو بیا په دې باندې ایکسپریمنټ دا دی چې put plants and sunlight and darkness separately. چې بوټي یو په sunlight کې کېدي یو بوټی او یو به په تیاره کې کېدی، یو به نور ته کېدی یو په تیاره کې چې هلته نور نه وي. نو بیا به ابزرویشن وکړي پلانټ اینډ سنلایټ ګرو بیټر. چې کوم بوټی په سنلایټ کې دی نو هغه بهترینه طریقه باندې غټیږي. نو کنکلوژن دا راووت چې د هایپوتیسس چې کوم و چې بوټي ته د سنلایټ ضرورت دی دا صحیح ثابت شو. نو دا یو مثال او دا ساینسدانان استعمالوي د یو مسلې د حل دپاره. اوس راځو خپل بل ټاپک لا چې هغه د ټایپس اف لرنینګ، د زده کړې قسمونه. نو د زده کړې اولنی قسم دی فارمل لرنینګ چې کوم ته رسمي زده کړه وایي. رسمي زده کړه دې ته وایي. مخکینی ویډیو کې موږ ټایپس اف ایجوکیشن ویلي وو، هغوی کې فارمل او انفارمل ایجوکیشن و، هغه ویډیو بیا تاسو وروسته وګورئ. فارمل دې ته وایي چې دا په یو خاص طریقه هغې دپاره یو خاص سټرکچر جوړ شوی، لکه د سکول کالج چې کوم یو سیسټم دی او په دې کې دا لرنینګ کېږي، زده کړه کېږي، نو دې ته فارمل لرنینګ وایي. بل انفارمل لرنینګ د عام ژوند نه هم موږ زده کړه ترې حاصلوو، نو دغې ته وایي انفارمل لرنینګ چې دې کې څه خاص سټرکچر د دې نه وي. لکه په دې کې د یوټیوب نه چې ته کوم لرنینګ کوې نو دا هم انفارمل لرنینګ دی. یا د عام ژوند کې چې تا له کوم مرحلې راځي د هغې نه ته کومه زده کړه کوې نو دا هم انفارمل لرنینګ دی. د سکول د لرنینګ دا د سکول کالج د یونیورسټۍ د دې نه چې کوم علاوه چې کوم څومره لرنینګ دی دا په انفارمل کې راځي. بل راځو الابوریشن ته چې دا څه ته وایي، تفصیل ورکول. د دې مطلب دا دی the process of linking new information to existing knowledge to help make it more memorable. دا هغه پروسس دی چې تا ته کوم نوي معلومات راشي او تا سره کوم معلومات موجود دي، نو چې تا ته کوم نوي معلومات راله نو تا سره چې کوم معلومات موجود دي نو دې سره ته دا لینک کړي او ځای کړي چې دا سیز تا ته یاد پاتې شي. لکه مثال زه تاسو در کوم ښه به پوه شئ. when you learn a new word you relate it to a word you already know. چې ته کله یو نوی لفظ زده کړي او تا ته یو لفظ معلوم دی، ته د هغې سره هغه لفظ ریلیټ کړي، مطلب د هغې سره تالق پیدا کړي، نو هغه څیز بیا تا ته ښه یادېږي. نو دا د دې مثال شو. دې ته وایي الابوریشن. دویم دی ډیپ پروسیسنګ. ډیپ پروسیسنګ څه ته وایي؟ انسټیډ اف میمورایزنګ ا لیسټ you understand the concept deeply by connecting them to real world applications. چې ته یو غټ لیست دی، نومونه دي، یو څیز دی، هغه ته یادې د هغې نه مخکې ته you understand the concept deeply، ته د هغې کنسپټ باندې ځان پوه کړي، په هغې باندې ځان ښه صحیح پوه کړي. by connecting them to real world application. او په عام ژوند کې د هغې څه کار دی، د هغې څه هغه د هغې اپلیکیشن څه دی، د هغې فایده څه ده، نو ته په هغه څیز باندې ښه ځان پوه کړي، نو دا دی ډیپ پروسیسنګ. لکه اوس چې کوم لیکچر موږ ورکوو نو د دې په ځای باندې موږ MCQs هم بیانولی شو. دا موږ تاسو له یو کنسپټ درکوو چې کله ستا کنسپټ کلیر شو ته به یو څیز باندې صحیح پوه شوې، که تا له بیا هر قسمه MCQs راځي نو هغه ته بیا حل کولی شي. نو موږ ځکه تاسو له کنسپچوال لیکچرز راوړو د پیډاګاجي په باره کې، او بیا تاسو له د هغې په باره کې MCQs هم راوړو. نو نیکسټ ویډیو به زموږ MCQs په باره کې، نو MCQs هم امپارټنټ دي، خو اول به ته ځان کنسپټ باندې پوه کړې. بل دی امیټیشن. د لرنینګ بل قسم دی امیټیشن. امیټیشن وایي نقل کولو ته، چې یو کس یو کار کوي ته هغه ته وګورې هغه شانتې تم شروع کړي، ته امیټیشن وایي. لرنینګ دیټ occurs when a person replicate the behavior of another. یو کس د بل کس behavior رویه هغه خپله کړي، هغه ته وګوري هغه شانتې وکړي، نو دې ته وایي امیټیشن. بل د لرنینګ قسم دی observational learning. occur by watching the behavior of others. د نورو behavior ته وګوري هغه شانتې behavior ته هم اپناو کړي، ته هم خپل کړي. لکه دې مثال دی چې یو ماشوم د میتھس کوېسچن سالو کړي، خپل ټیچر ته وګوري او د هغې ابزرویشن وکړي، غور سره کتلو ته ابزرویشن وایي، او هغه خپل کړي، هغه شانتي هغه هم کوېسچن بیا حل کوي. نو دې ته امیټیشن نه وایي، نقل کول دې ته نه وایي، دې ته ابزرویشن وایي چې په غور سره یو څیز ته کتل او سوچ ورته کول. نو دا و موږ سره د لرنینګ ټایپس. اوس راځو خپل بل ټاپک ته چې هغه دی لرنینګ تیوریز، د زده کړې تیوریانې.
تیوري هغه خبرې ته وایي چې هغه د تجربې نه ثابت شوي د هغې لپاره څه ثبوت وي. نو د لرنینګ د زده کړې تیوریانې په مخکینی ویډیو کې موږ تفصیلا بیان کړل دي چې په هغې کې دی یو بیهیویریزم چې په هغې کې دا ویل کېږي چې لرنینګ کېږي د رویې نه. د یو کس رویه ده د هغې نه ته زده کړه کولی شي. او په دې کې موږ ریوارډ او پنشمنټ ویلی چې ماشوم له انعام ورکول یا هغه له جزا سزا ورکول د هغې نه هغه زده کړه کوي، هغې کې بهتري راځي. دویم موږ کاګنیټیویزم ویلی چې هغه جان پیجټ پیش کړی او په هغې کې دا ویلي چې لرنینګ تھرو تھینکینګ اینډ میموري پروسس، سوچ کول د یو څیز په باره کې. کاګنیټیویزم د ذهن سره تعلق ساتي او علم حاصلول. او دغه شانتي پیجټ بیا سټیجز پیش کړي دي د لرنینګ سټیجز دي، نو هغه هم مخکې موږ بیان کړي دي، هغه ویډیو بیا تاسو وروسته وګورئ. او دریمو کنسټرکټیویزم چې لرنینګ بای ډوینګ پای کې راتله، چې یو کار ته وکړي او د هغې نه زده کړه وکړي، نو دا و کنسټرکټیویزم او دا جان پیجټ پیش کړی و. او په دې کې دویم ویګاټس کې یو سایکالوجست دی، هغه پکې هم کار کړی و، هغه پکې سوشل کنسټرکټیویزم پیش کړی و. او ویګاټس کې بیا زون اپراکسیمل ډیولپمنټ هم پیش کړی و او سکیپ هولډینګ مخکینی ویډیو کې دا موږ بیان کړی، هغه ویډیو بیا تاسو وروسته وګورئ. خو اوس دلته راځو هیومنزم ته. یو بله تیوري ده هیومنزم، د انسان د ودې نظریه. فوکس آن سټوډنټ فیلینګ سیلف گروث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. د دې مین فوکس دا دی چې د انسان چې کوم فیلینګ احساسات دي یا د هغه کوم گروث دی، د هغه کومه ترقي ده، پرسنل ډیولپمنٹ دی، په دې کې مین فوکس په هغې باندې دی، مین بنیاد. نو په دې کې دا ایجوکیشن شوډ هیلپ سټوډنټس بیکم ګډ هیومن بینګز، چې تعلیم به سټوډنټ له مدد ورکوي چې د هغه نه ښه انسان جوړ شي. او دا پیش کړی دا د هیومنزم تیوري پیش کړی دا ابراهیم میسلو، او هغه پیش کړي دي هیراکې اپ نیډس، د ضرورت د انسان چې کوم ضرورت دی د هغې قسمونه پیش کړي دي، چې د ټول نه مخکې فیزیالوجیکل نیډس دي چې کوم واټر، فوډ، خوراک، اوبه دا دي، او دا شان سیکورټي نیډس دي، نور نیډس دا مخکینی ویډیو کې موږ دا بیان کړي هیراکې اپ نیډس، هغه تاسو بیا کتلی شي. دلته موږ صرف دا وایو چې هیومنزم تیوري کې خبره کېږي د انسان په باره کې چې انسان څنګه ترقي کولی شي، او دا ابراهیم میسلو پیش کړې ده. او د دې مثال دا دی چې ټیچر ریسپیکټ انکریج اینډ ایموشنل سپورټ سټوډنټ، چې ټیچر به سټوډنټ عزت کوي، هغه به انکریج کوي، هغه به همت ورکوي، هغه به سپورټ ورکوي. هیومنزم تیوري وه. اوس راځو زموږ بل ټاپک دی او دا زموږ اخرنی ټاپک دی په دې ویډیو کې. هغه ټاپک دی ټایپس اف کنډیشنینګ، د کنډیشنینګ قسمونه. نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې کنډیشنینګ دا حصه ده د بیهیویریزم تیوري. بیهیویریزم کې موږ ویلو چې بیهیویر سره دا تعلق ساتي. نو په هغې کې د کنډیشنینګ ټایپس دي. کنډیشنینګ څه ته وایي؟ نو کنډیشنینګ وایي کنډیشنینګ مینز لرنینګ تھرو اسوسییشن، څیزونه رامیلا وهل او د هغې نه زده کړه کول، دې ته وایي کنډیشنینګ. څیزونه رامیلا وهل، یو ځای کول او د هغې نه زده کړه کول. نو په دې کې اولنی دی کلاسیکل کنډیشنینګ، چې دا پیش کړل دی ایوان فالوف. ایوان فالوف کلاسیکل کنډیشنینګ پیش کړی دی، د رشین ساینټسټو، د روس یو ساینټسټو هغه پیش کړی. اوس په دې باندې ځان پوهه کړه چې پالوف یو تجربه کړې وه. د پالوف چې کوم ساینټسټو د یو تجربه کړې وه، یو سپی و، نو ده به هغه له خوراک راوړو. نو چې کله به خوراک راوړو، نو خوراک نه مخکې به ده یو ټالی ووهله، یو ګنټي وه، هغه به بجا وکړه، نو بیا به ورله خوراک راوړو. نو اول کې خو به ده ګنټي بجا وکړه، خوراک به ورله راوړو. نو چې کله بار بار دغه چل کوو، نو چې کله به ټالی بجا وشوه، نو د دې سپي پر خوله کې به اوبه رالي خوراک دپاره. نو څه وخت پس به هغه چې هغه ټالی هسې مو ووهله، نو د سپي په خوله کې به اوبه راتلې. نو د دې نه هغه کلاسیکل کنډیشنینګ پیش کو. نو اوس چې تفصیل ته ځو، نو د هغې نه مخکې دا یاد ساتئ چې سټیمولس وایي اثر کولو ته، هغه څیز چې هغه محرک وي، حرکت کې تا راولي، تا باندې اثر کوي، نو دې ته وایي سټیمولس. نو ګوره په دې کې ده دا خبره کړې ده چې یو کار ته عادت راولي، لکه دا لاړې راتله په خوله کې، دا خو د خوراک سره تعلق ساتي که نه، نو دا خوراک یو ذریعه ده د دې لاړو دپاره. خو که ته دا کار بار بار کې، داسې ته یو کنډیشن منځ کې راوړې، لکه دا ټالی چې منځ کې راوسته، نو که بیا دا خوراک نه وي، نو د یو بل څیز په ذریعه باندې هم دغه لاړې راتلی شي، دغه کنډیشن، دغه شانتې حالات پیدا کېدی شي. نو په دې کې هغه انکنډیشن سټیمولس بیان کړی دی. انکنډیشن سټیمولس چې کوم ته یو سی ایس ویلی دی، نو دا
انکنډیشن مطلب به نیچرل، دا وزن سره یاد ساتئ. انکنډیشنل مطلب د نیچرل قدرتی، نو دا خوراک دی. او انکنډیشن ریسپانس، انکنډیشن ریسپانس دا قدرتی رد عمل دی. لکه د قدرتی انکنډیشنل سټیمولس خوراک راغی نو انکنډیشنل ریسپانس UCR چې ورته وایي رد عمل دا پیدا شو، د سپي په خولې کې اوبه رالې. نو بیا وروسته چې کوم دی کنډیشن سټیمولس CS چې کوم ته وایي، چې کوم نوې وجه راله لکه ګنټي، ټالی دا راله، نو کنډیشن ریسپانس پیدا شو چې کوم ته CR وایي، هغه دی زده شوی چې کوم رد عمل دی هغه راغی چې هغه په خولې کې لاړې را. نو اوس دلته ځان پوهیږه په دې باندې دا ټرمز لږ ګران دي، نو دا خبره بالکل اسانه ده. کنډیشن او انکنډیشن. نو انکنډیشن مطلب به قدرتی. نو ګوره ورته چې کوم خوراک دی نو دا انکنډیشن سټیمولس دی. نو چې کله د خوراکي نو دا سپی به د دې په خوله کې به اوبه راځي، نو دا انکنډیشن ریسپانس شو. مطلب چې کله انکنډیشنل سټیمولس راشي نو انکنډیشنل ریسپانس به راځي. مطلب خوراک راغی نو د سپي په خولې کې به لاړې راځي. خو چې بیا کله یو نوې وجه راله، نوې وجه چې هغه کنډیشنل سټیمولس دی، هغه دی ګنټي، ټالی، نو کنډیشنل ریسپانس راغی زده شوی ریسپانس چې هغه دی سالویټس، چې د سپي په خولې کې به اوبه راځي. نو صرف د کنډیشنل او انکنډیشنل پکې یاد کړئ چې کوم انکنډیشنل سټیمولس دی هغه دی خوراک، او انکنډیشنل ریسپانس چې کوم دی رد عمل هغه دی د سپي په خولې کې اوبه راتلل. نو چې کله ګنټي راله یو نوی څیز پکې ایډ شو چې هغې ته کنډیشنل ریسپانس وایي، مطلب یو کنډیشن جوړ شو، کنه یو حالت جوړ شو. ګنټي راتله نو د هغې په وجه باندې کنډیشنل ریسپانس جوړ شو، زده شوی رد عمل چې په خولې کې دی اوبه راتله. اوس د دې تعارف موږ داسې کولی شو when something new is linked to something natural. کله چې یو څیز نیچرل دی هغې ته تا یو نوی څیز د هغې سره لینک کو، د هغې سره دې یو ځای کو، so that cause the same natural reaction on its own. نو تا یو نوی څیز ورسره ایډ کړی دی نو هغه به هم تا ته هغه شانتې ریاکشن درکوي، هغه شانتې رد عمل به درکوي. د دې مطلب دا دی چې یو څیز دی هغه په قدرتي طور باندې کیږي، لکه خوراک سره لاړې راځي، نو تا یو بل څیز د هغې سره ایډ کو نو بیا به هم تا ته هغه شانتې ریسپانس او هغه شانتې ریزلټ میلاویږي، لکه د ټالی والو سره به هم د سپي په خوله کې اوبه راتلې. نو دې ته وایي کلاسیکل کنډیشن او اسوسییشن بټوین ټو سټیمولی، د دوه سټیمولی په منځ کې اسوسییشن پیدا شو، ایرایوزیشن. کنډیشننګ دویم قسم دی آپرینټ کنډیشننګ چې کوم بی اف سکینر پیش کړی. نو ګوره د دې بیهیویریزم تیوري کې یو کلاسیکل کنډیشننګ شو چې دا ایوان فالوف پیش کړی، او آپرینټ کنډیشننګ دا بی اف سکینر پیش کړی. د دې تفصیل مخکې مونږ بیان کړی دی، هغه دی ریوارډ او پنشمنټ ورکول، انعام او سزا ورکول. نو دې سره بیهیویر چې کوم دی هغه کې ترقي راځي. نو دا و زموږ نننۍ ویډیو، په دې کې مونږ کوشش کړی چې ستاسو دپاره چې کوم د پیډاګاجي ټاپکس دي هغه مونږ تاسو ته په ډېره اسانه طریقه باندې بیان کو. دا چې کوم ټاپکس دي دا به تاسو له په ایټا ټیسټ کې هم مدد درکوي، او د دې نه علاوه که نور کوم ټیسټونه د ټیچینګ ریلیټډ یا داسې د آفیسرز د افسرانو ټیسټونه راځي، لکه SDO پوسټ، هیډ ماسټر پوسټ، DEO پوسټ، نو په هغې کې هم د پیډاګاجي نه کوېسچن راځي. نو دا ویډیو ډېره زیاته مهمه ده او پیډاګاجي ډېر امپارټنټ دی په داسې پوسټونو کې. که تاسو بیا هم په یو ټاپک باندې نه یې پوه شوي، تاسو زموږ نه کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ، او تاسو موږ په فیسبوک باندې هم فالو کولی شئ، او موږ ته په فیسبوک باندې میسج هم کولی شئ. تاسو ته څه مسله وي دغه شانتي د واتساپ چینل هم زموږ شته، دیوی اکیډمي په نوم باندې، هغه تاسو جوین کولی شئ. تاسو ته څه هم مسله وي موږ هر وخت ستاسو دپاره حاضر یو. که تاسو په یو ټاپک باندې نه یې پوه شوي نو د هغې په باره کې موږ تاسو له بله ویډیو هم راوړی شو، تاسو موږ ته ویلی شئ. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. ویډیو در سره لایک کړئ، د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.